د شوګر بیماری لپاره تاسو ته موږ یو مفیده دعا ښیم، هغه تاسو خامخا وکړئ، انشاءالله الله مو شوګر ختم کړي. نن سبا که زنانه ده که سړی دی چې 30 نه عمر واوړي نو هغه په شوګر بیماری باندې اخته. زما شوګر دی، زما دا دی، زما وینې غوړوالی دی، شوګر مې زیات شوی دی. ډاکټران ورته وایي غوړ مه خوره، چیني مه استعمالوه، بوره مه استعمالوه. نو دې دپاره کوم عمل دی چې موږ ستاسو وکړو چې الله رب العزت شوګر ختم کړي؟ اکثره په معاشره کې ګوره شوګر ډېر شوی دی. د خلکو د شوګر د لاسه خپې کټ شوې، ورسره ګوتې کټ شوې، دغسې معمولي زخم پیدا شي نو شوګر ډېر خراب کړي. ډېر کسان نه خپې کټ شوې، دغسې نږدې کسان موږ ولیده. نو د لپاره کوم عمل دی چې موږ ستاسو وکړو چې الله رب العزت شوګر ختم کړي؟ که هغه زنانه دي که نارینه دي. خو د ویډیو نه مخکې درته وایم چې ویډیو ګورې مخکې ملګرو سره خامخا شیر کړه چې د تا په ذریعه باندې یو کس دې نه فایده واخلي، هغه علاج وکړي، دغه آیات ووایي، انشاءالله تا ته به پوره په دې کې اجر. نو هغه کوم عمل دی چې موږ ستاسو وکړو چې په دې سره الله رب العزت شوګر ختم کړي؟ تاسو ته انشاءالله په سکرین باندې هغه دعا هم ښیم. نو تاسو به داسې چالو کړئ چې سحر 3 ځلې او ماښام 3 ځلې دغسې تاسو وایئ رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. دغه آیات ته دا ځان سره وایئ تاسو، انشاءالله تاسو په دې سره شوګر بیماری ختم شي. سهار چې کله سهار 3 ځلې دا ووایئ، یعنی تاسو چې کله سهار دا دعا وایئ دې نه مخکې درود شریف ووایئ او بیا دا ووایئ اوبه په دم کوئ، هغه څکئ. ماښام دغسې بیا دا وایئ مخکې ته نه 3 ځلې وایئ دا او مخکې ته نه درود شریف وایئ، انشاءالله الله رب العزت مو شوګر مرض ختموي. ځکه چې دغه آیات کې قرآن مجید الله تعالی وایي وننزل من القرآن ما هو شفاء. د قرآن موږ نازل کړی د لپاره خلکو لپاره په دې کې شفا ده. بیا ورحمت للمؤمنین، رحمت دی لپاره د مؤمنانو. نو الله تعالی په هر آیات کې په دې کې اثر اچولی، قرآن کریم هر آیات کې شفا شته. خو دغه علماو دې لپاره دا تجربې کړي چې په آیات کې یعنی یو مطلب به رسلی چې د دې لپاره کار کوي. که ویډیو مو خوښه شوي مخکې ملګرو سره خامخا شیر کړئ. دا آیات انشاءالله ځان به دم کوي اوبه به 3 ځلې او ماښام 3 ځلې دغسې تاسو وایئ رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. دغه آیات ته دا ځان سره وایئ تاسو، انشاءالله تاسو په دې سره شوګر بیماری ختم شي. سهار چې کله سهار 3 ځلې دا ووایئ، یعنی تاسو چې کله سهار دا دعا وایئ دې نه مخکې درود شریف ووایئ او بیا دا ووایئ اوبه په دم کوئ، هغه څکئ. ماښام دغسې بیا دا وایئ مخکې ته نه 3 ځلې وایئ دا او مخکې ته نه درود شریف وایئ، انشاءالله الله رب العزت مو شوګر مرض ختموي. ځکه چې دغه آیات کې قرآن مجید الله تعالی وایي وننزل من القرآن ما هو شفاء. د قرآن موږ نازل کړی د لپاره خلکو لپاره په دې کې شفا ده. بیا ورحمت للمؤمنین، رحمت دی لپاره د مؤمنانو. نو الله تعالی په هر آیات کې په دې کې اثر اچولی، قرآن کریم هر آیات کې شفا شته. خو دغه علماو دې لپاره دا تجربې کړي چې په آیات کې یعنی یو مطلب به رسلی چې د دې لپاره کار کوي. که ویډیو مو خوښه شوي مخکې ملګرو سره خامخا شیر کړئ. دا آیات انشاءالله ځان به دم کوي اوبه به دموئ. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.